د رئیس فلم یو ډایلاګ دی وایي هم شریف کیا ہوئے کہ سارا محله بدماش بن گئی. د ځینو نازولو په پوښتنه باندې په کرکټ باندې خبرې باندې کړې وي، خو مجبور شوم کوم پروپاګنډې چې روانې دي، کوم غلط معلومات چې کرکټ بورډ یې ورکوي، نو دغه کې د لوبغاړو او د اتلانو شخصیت کشیانې دي او دا په ټولو باندې روانه ده چې هغه څوک چې د کرکټ بورډ په وړاندې ودرېږي هغه به د دغې برخلیک سره مخامخ کېږي او دا د افغانستان کرکټ لپاره ډېره خطرناک وخت دی او دغه خطرناک سوچ او فکر دی چې که دغه سوچ باندې زموږ مشران روان نو موږ ښه ورځ نشو لیدلی او کرکټ مو بدبختانه د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. څه چې میر مبارز او احمدشاه احمدي د راشد پاړه باندې ول دا هیڅ حقیقت نه لري او دوی ته یوازې ورکه ورکړل شوې ځکه د دوی سوا د دوی کرکټ کیریار د دوی جرأت د دوی خبرې دا دې ایجاب نه کوي چې دوی دومره غټه فیصله وکړي، خو دوی مجبور دي چې د یس پاس هغه دنده یې ترسره کړه او هغه خبرې یې وکړي چې تاسو ټولو واورېدې. خو زه راځم حقیقت ته راشد خان ولې لرې شو؟ اول خو ابراهیم ځدران ته چې د هغه ځای ناسته شو مبارکي ورته وایم، الله دې وکړي چې دغه کامیابه کاروان ته دا دوام ورکړي او د پخوانیو ټولو کپتانانو څخه ابراهیم ځدران د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره کامیابه کپتان ثابت شو. دغه ټیم چې کوم مشکلات لري راشد په کپتانۍ کې لرل، د نور کپتانانو په کپتانۍ کې لرل، هغه ټول د ابراهیم ځدران په کپتانۍ کې حل او فصل شو. افغانستان په کپونو ګټلو باندې شروع وکړي. ابراهیم زما په دې باندې پوسټ هم کړی و، خو اوس وخت کې د هغې څخه تېرېږو ځکه دا فیصله شوې ده او ابراهیم ته هم چې کوم موږ سپارښتنې وي هغه موږ وکړي چې کوشش وکړي چې خپل سټرایک ریټ اوچت کړي. خو لازم د راشد په اړه باندې کوم معلومات چې کرکټ بورډ ورکړل هغه سل په سلو کې ناسم او نادرست معلومات دي. راشد خان د سلیقوي او شخصي عقدو له کبله هغه د کپتانۍ څخه لرې کړی شوی دی او دغه پروسه د لوګر د میلې څخه شروع شوې وه چې کله راشد دلته د دولتي مقاماتو سره د میرویس اشرف او نصیب خان د کارکردګۍ په اړه باندې خپل معلومات شریک کړل او دوی باندې نیوکې وکړې چې دوی هغه څنګه چې سی او چیرمن ته پکار دی یا هغه څرنګه چې ادارې ته پکار دی دوی د افغانستان کرکټ لپاره څه نه دي کړي او نه څه کوي. نو دغه سلسله شروع شو. دغه راز که تاسو د حشمت په اړه باندې اورېدلي، نصیب خان کوشش کاوه، کرکټ بورډ کوشش کاوه، ځینې کړیو کوشش کاوه چې څرنګه حشمت په ټي-20 سکواډ کې شامل کړي. دغه هڅه د پاکستان سره په ټرای چې کوم 3 لوبو سیریز و په هغې کې هم شوی وه چې راشد خان باید په 15 کسیزه 14 کسیزه سکواډ کې یوازې په ریزرو کې هم ځان سره حشمت د ټي-20 په لوبډله کې واخلي چې هلته هم د دې څخه انکار شوی او راشد دغه فیصله دغه پریکړه نه وه منلې. زموږ څومره معلومات دي ځکه حشمت د ټي-20 سکواډ ته د راتللو لپاره ان د اوډیای د کپتنسي پرېښودو ته هم آماده شوی و چې څرنګه زه خاص په ټي-20 سکواډ کې شامل شو. نه پوهېږم چې ټي-20 سکواډ کې حشمت څه غوښتل او ولې په اوډیای کپټنسي باندې ولې په ټسټ کپټنسي باندې خوشحاله نه دی. په داسې حال کې چې زموږ څومره معلومات دي یوازې د کپټنسي نوموړی د ټسټ کپټنسي $2,500 اخلي، د ونډه کپټنسي $2,500 د میاشتې اخلي، خپل معاش دی تقریبا $7,000 هغه د میاشتې اخلي او د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دومره معاش څوک یا چا اوسه پورې نه ده ترلاسه کړی چې کوم معاش هغه اخلي. نو بیا ټي-20 له ولې روان دی؟ نو دا یو سوال دی. خو دغه د دې لامل شو چې راشد خان سره د کرکټ بورډ چې کوم مشکلات دي هغه ورځ تر بلې په زیاتېدو شي او دا یوازې تر راشد خانه پورې پاتې نه شوه. ځینې داسې ډسپلین موضوعاتو چې حتما به د لوبډلې منیجر احمد ضیا ستانکزي کرکټ بورډ ته او ډسپلین کمیټې ته ریفر کړي، ریپورټ کړي وی او که نه ریپورټ کړي باید کرکټ بورډ د احمد ضیا نه پوښتنه وکړي چې ولې تا دا شی نه ریپورټ کړي دي. ځکه په لوبغاړو کې معلومات دا دي چې هغوی اوسه پورې داسې لوبغاړي شته دی چې په ټوایلټ کې، په تشنابونو کې، په لابیانو کې، په ټورونو کې دوی د برقي سیګرټونو څخه استفاده کوي او دا د لوبغاړي او د انسان صحت ته څومره زیات ضرر رسوي. او په دې اړه من تاسو مخکې معلومات اخیستي دي چې دا شی اوس معمول ګرځېدلی دی ځینو لوبغاړو چې په ملي لوبډله کې شته دی او د دوی مخه بدبختانه تر اوسه پورې چاوړنې وه او که نیولی وې تاسو به د ډسپلین کمیټې کوم عکس العمل لیدلی وې، تاسو به د منیجر کوم ریپورټ لیدلی وې. که منیجر ریپورټ نه کړی کرکټ بورډ باید پوښتنه وکړي د خپل منیجر نه چې ولې دا ریپورټ کړی نه دی، د مکمل باید انکوایري وشي. دغه راز ځینې لوبغاړي شته دی چې
په نیټ کې له جناتن ټاټ سره خوله واړې ده، جنګونه یې کړي دي. ځینې لوبغاړي شته دی چې په ډریسنګ روم کې د لوبډلې د میټینګ په وخت کې هغه د خوراک کوي او د کوچ خبرو ته غوږ نه ږدي، او په دې اړه باندې ځینو خبریالانو هم په فیسبوک کې لیکلي وو، او دا بالکل چې زما څومره معلومات دي دا حقیقت دی. او دغسې حالت هم رسېدلی دی چې لوبغاړو مداخله کړې ده چې کوچ او یو لوبغاړی سره جدا کړي او د هغې مخنیوی وکړي. او دا هغه څه دي چې په خپله په دې لوبډله کې د شته سرچینو څخه مونږ هغه معلومات ترلاسه کړي دي او مونږ ته راغلي دي. او که دغه دروغ وي باید کرکټ بورډ خپل چې کوم د منیجر ریپورټونه دي هغه باید وګوري. دغه ریپورټ که بیا ډیسپلین ته ورغلی باید ډیسپلین نه پوښتنه وکړي چې دوی په دغې برخه کې څه کړي دي. راشد خان کیپټنسي دومره د افغانستان لپاره تاواني نه وه، د لوبغاړو تلل راتلل دومره تاواني نه وو لکه دا هغه څه چې لوبغاړي لا هم برقي سګرټونه استفاده کوي، لوبغاړي انجریانې لري. داسې لوبغاړي شته دی چې په خپل خوښه په یو ځای کې فیلډینګ کوي. داسې لوبغاړي شته دی په سکواډ کې چې هغه په خپله خوښه باندې بیټینګ ته ښکته کېږي. بیټینګ چې کوم د هغوی پوزیشن دی په خپل پوزیشن باندې نه غواړي بیټینګ ته ښکته شي، د مسؤلیت څخه تیښته کوي. داسې لوبغاړي شته دی چې هغوی په انجکشنو باندې هغوی کرکټ روان کړی دی او د هغوی د انجریانو هیڅ پوښتنه نه کېږي چې داسې کوم ډاکټر هلته په لوبډله کې شته دی چې د هغوی د انجري اپروول ورکوي چې ته انجري نه لري او ته فټ you are fit to play. دا هغه څه دی چې پوره انکوایري ته ضرورت لري. ما په خیال باندې کرکټ بورډ مسؤلینو ته پکار دی چې په دې برخو کې ډېر زیات توجه وکړي، ځکه دا هغه څه دی چې دې سره د لوبډلې کارکردګي خرابېږي. یا چې کوم خبره میر مبارز او احمدشاه احمدي وکړه چې د فرمان الله صافي نوبت به هم راورسیږي. دغه نوبتونه و چې زمونږ معلومات دا دي چې راشد خان هم هغه په هغې سره پوز ته راوستل شوی و چې هر ټور کې 2-3 نوي لوبغاړي، او د هغې ټور نه وروسته که راشد هغه لوبولی دی که نه دی لوبولی، هغه لوبغاړی بیا د ټیم څخه ډراپ شوی دی. تاسو یې ښکاره مثال اعجاز احمدزی ګورئ چې بغیر د لوبېدونه ډراپ دی. تاسو ګورئ زبید اکبري بغیر د لوبېدونه یو میچ 2 میچ وروسته ډراپ دی. وفیق الله ترخیل ډراپ دی. دا اوس اسحاق په نوم باندې چې کوم لوبغاړی او 2 کاله کېږي چې ملي لوبډلې سره هغه ډراپ شو، بغیر د کومې لوبېدونه هغه ډراپ کېږي، نور لوبغاړي را کېږي. نو دا تر ټولو غټه فاجعه ده د افغانستان د کرکټ لپاره. دې ته باید توجه وشي چې څنګه د لوبغاړي ډیولپمنټ کېږي. آیا د لوبغاړي ډیولپمنټ دا دی؟ آیا لوبغاړي کوم داسې چینایي ګوډیګانې دي چې هغې کې بیټري واچوه تا ته به په انټرنیشنل کې سمدلاسه پرفارمنس کوي؟ آیا په یو لوبه په 2 لوبو باندې ته یو لوبغاړی معلومونه شي چې بیرته هغه په کور ته ولي؟ بیا چې کور ته راولې ستا پروسه د هغې دپاره څه ده؟ د کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټې په توګه باندې، د ایچ پي سي په توګه باندې، د سی او د چیرمن په توګه باندې چې کوم لوبغاړي چې د انټرنیشنل ټیم نه ډراپ شوي دي هغوی اوس تاسو کوم کړي دي؟ بل ما څومره معلومات ترلاسه کړي دي، راشد خان نه په دې د 3 کالو کې نه دی غوښتل شوي چې هغه افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره راشي کابل ته یا ننګرهار ته، هلته تمرینات وکړي. او بل د کرکټ بورډ کوم ځای کې تمرینات په لار باندې چولي دي، دغه تمرینات هم یوازې د حشمت شهیدي لخوا یا د کوم لوبغاړي لخوا تر سره کېږي. تاسو کوم کوچ لیدلی چې افغانستان ته راغلی وي؟ تاسو کتلی چې که نبي دی که راشد دی، دوی په دوامداره توګه باندې د افغانستان ډومسټک چې کوم شپږیزې د هغې له راغلي دي. بل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې زیاتره چې کوم کیمپونه دي که راشد په دې باندې یا په نبي باندې په دې باندې نیوکه کېږي چې هغوی افغانستان ته نه راځي، نو موږ کوم کمپ په افغانستان کې دننه کړی دی؟ د کوم کم تاریخ موږ ته معلوم دی چې دا کیمپ د دې وخت نه شروع کېږي دې وخته پورې، کوچ یې څوک دی، روزونکی څوک دی، کار په کوم برخه باندې کېږي؟ نو دا هغه څه دی چې په دې باندې زموږ سیسټم جوړېږي، په دې باندې زموږ کرکټ جوړېږي، او په سلیقوي او شخصي برخوردونو باندې، د لوبغاړو په شخصیت کشۍ باندې، د کرکټ په سمتورو باندې، او داسې خلک ګمارل چې هغوی په لوی لاس باندې کرکټ د مادیاتو په پلمه باندې هغوی کرکټ په سمتورو باندې ویشي او بیا پکې دوی میان نیسي. نو دا د افغانستان کرکټ لپاره خطري خبره ده. هغه معلومات چې ما درکړي دي هغه تقریبا 100% کې کره معلومات دي، او د دې باید پوره انکوایري وشي، پوره باید پوښتنه وشي، ګروېږنه وشي، او چې ولې لوبغاړو دومره سرکشي کړې ده چې هغوی د کپتان خبره نه مني، هغوی انجریانې لري او انجریانې پټوي،
هغوی په خپله خوښه باندې بیټینګ ته ښکته کېږي، په خپله خوښه باندې بالنګ ته ښکته کېږي، په خپله خوښه باندې هغوی د فیلډینګ دپاره ځایونه ټاکي. ولې د کوچ سره روزونکو سره هغوی